Don't forget to like, share and subscribe. Vrana Studio. الحمد لله الذي لا ينسى من ذكره. الحمد لله الذي لا يخيب رجاء من رجاه. اما بعد، زموږ او تاسو خبره هغه په دې کې روانه وه چې ښایسته اخلاق هغه به موږ او تاسو څنګه ځان کې راولو. نو ښایسته اخلاق زما عزتمندو مسلمانانو ورونو هله انسان کې راځي چې کله د نبي صلی الله علیه وسلم اخلاق او دارنګې د هغه د صحابو اخلاق سړی واوري او هغه ویني. د نبي صلی الله علیه وسلم د اخلاقو په باره کې موږ احادیث بیانول چې د رسول الله څومره ښایسته اخلاق او محترم مسلمانانو ورونو. انس رضی الله عنه فرمایي وایي زه د نبي صلی الله علیه وسلم یو ورځ وایي څه کار پسې ولېږلم او وایي نبي صلی الله علیه وسلم ما ته حکم وکړو چې ته لاړ شه دا پلانکې کار وکړه. نو انس رضی الله عنه ماشوم و په هغه وخت کې، ځکه دا مور هغه ډېر په وړوکوالو کې هغه راوستی و خپل نبی صلی الله علیه وسلم ته راوستی و چې د نبی صلی الله علیه وسلم سره دا ښایسته تربیت زده کړي. نو انس رضی الله عنه د نبی صلی الله علیه وسلم سره پر کوټګیوالي کې وخت تېر کړی دی. نو انس رضی الله عنه وایي زه نبی صلی الله علیه وسلم د یو کار پسې ولېږلم او وایي زه چې کله د دې نبی صلی الله علیه وسلم د خوا نه راووتلم وایي بار ماشومانو او هغوی څه لوبې کولې. نو د ماشومانو خامخا دا لوبې خوښي، نو هغه ته دا کار دومره دغه ښکاره نه شو، هغه ایسته ماشومانو سره لوبې شروع کړلې. او دغه روایت کې دي ابو داود کې د حدیث راغلی وایي ما زړه کې داسې وویلې چې یاره زه دې کار پسې ځم، خو نبي صلی الله علیه وسلم ته مې وویل چې نه ځمه. وایي زه چې راووتم وایي نبي صلی الله علیه وسلم چې کوم کار پسې لېږلی وم نو ما د ماشومانو سره لوبې شروع کړلې. وایي په دې کې نبي صلی الله علیه وسلم راغی او وایي زه شا د طرف نه ونیولم او ما د ماشومانو سره لوبې کولې او دې چټ کې ونیولم او وایي راته ویل چې ته ګوره ته ما یو کار پسې لېږلی وي او ته دلته لوبې کې. نو وایي نبي صلی الله علیه وسلم وایي ما ورته وکتلې. وایي نبي صلی الله علیه وسلم ته ما وویلې چې د الله رسوله زه هغه کار پسې اوس اذهبو زه اوس ځمه. وایي نبي صلی الله علیه وسلم ما ته هغه بدې ردې یو څه خبرې راته نبي صلی الله علیه وسلم ونه کړلې. نو ګوره محترمو موږ او تاسو د دې حدیث نه ګوره د رسول الله اخلاق معلوم کو. موږ او تاسو خپل ځان ته وګورو، په عامه معاشره کې وګورو چې موږ داسې ماشومان چې هغه مرفوع القلم هم دي او بیخي ماشوم وي، که زموږ خبره ونه مني او بیا موږ یو کار پسې ولېږو او هغه زموږ خبره ونه مني او یا هغه کار پسې تللی نه یو ماشومانو په شان کې، لکه څنګه چې انس رضی الله عنه بار د ماشومانو سره لوبې کولې، نو موږ دا واړه په دې باندې څومره وهو. لیکن نبی صلی الله علیه وسلم دومره ښایسته اخلاق و چې انس رضی الله عنه ته په دغه وخت کې څه ونه ویلي. او هغه بل حدیث کې هم راغلی دي نبی صلی الله علیه وسلم فرمایي او روایت د انس رضی الله عنه دی، انس رضی الله عنه فرمایي په دغه حدیث کې چې ما د نبی صلی الله علیه وسلم 7 کاله خدمت کړی دی او په یا 9 کاله خدمت ما کړی دی. او مخکې موږ روایت ویلو چې نبی صلی الله علیه وسلم انس رضی الله عنه 10 کاله خدمت کړی دی او دا وایي فما قال لي قط اف، وایي اوف قدر ته کلمه انس رضی الله عنه فرمایي چې ما ته نبی صلی الله علیه وسلم نه د استعمال کړي. ما ته داسې نه دی ویلي چې دا پلانکې کار تا ولې داسې کړی دی او ما ته داسې نه دی ویلي چې دا پلانکې کار تا ولې نه کوو. نو دا د نبی صلی الله علیه وسلم اخلاق. نو پکار دا د مسلمانانو ورونو چې موږ او تاسو د خپلو خپلوانو سره دارنګې د خپلو ماشومانو سره د خپلو زنانو سره چې څومره هغه په عامه معاشره کې زموږ او ستاسو مخې ته راځي خلک، نو هغه ښایسته اخلاق د هغوی سره استعمال کو. لکه څنګه چې انس رضی الله عنه ته نبي صلی الله علیه وسلم څنګه ویلي، نو د ماشومانو سره دقه رنګې ښایسته اخلاق استعمالول او دارنګې د بچو سره او د ښځو سره. بل روایت کې راغلی دی نبی صلی الله علیه وسلم فرمایي بهترین مسلمان او مؤمن هغه دی چې هغه د خپل اهل سره او دارنګې د خپلې ښځې سره ښایسته اخلاق استعمالوي. محترمو موږ او تاسو له پکار دی چې د خپلو ماشومانو د اهل سره ښایسته اخلاق استعمالوو. وبالله تعالی التوفیق. Don't forget to like, share and subscribe. Vrana Studio.